الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. د نبوت لسم کالو نبی علیه الصلاة والسلام ته پریشانې ډېرې زیاتې وي، په دې وجه باندې چې خدیجه رضی الله عنها هم وفات شوې وه او دغه رنګې د ابو طالب هم وفات شوی و. کله چې خدیجه رضی الله عنها وفات شوه د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې کال باندې یو بله زنانه په نکاح کړه چې سودا بنت زمعه ورته ویله. د دې نه پس نبی علیه الصلاة والسلام مخکې تیر درس کې موږ ذکر کړه چې نبی علیه الصلاة والسلام طیب ته لاړ او هغوی هم د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه ځای نه راوشاړه او ډېر زیاتې ورسره وکړه. واپس چې کله نبی علیه الصلاة والسلام قرن منازل ته راغی او د هغې نه وروسته چې کله مکې ته نږدې شو نو الله رب العالمین ورته وحی وکړله چې تا ته به څه جنات راشي او هغه به په تا باندې ایمان راوړي، هغوی ته دعوت وکړه. نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه جنات راغله نو نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته سورة رحمان تلاوت کړه. الله رب العالمین د دوی واقعه داسې ذکر کوي، فلما حضروه قالوا انصتوا. کله چې دوی حاضر شو یو بل ته ویل چې چپ شئ. کله چې ابو جهل غوږ نږدي، انسانان قرآن ته غوږ نږدي، الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام تسلي ورکوي چې داسې نور مخلوقات شته چې جنات دي چې هغه په تا باندې ایمان راوړي او تا سره به ستا دغه دین به ومني اگر چې انسانان نه مني. دغه رنګې که انسانان غوږ نږدي قرآن کریم ته، جناتو کې داسې خلک شته چې په هغې کې خیر دی او هغوی په تا باندې ایمان راوړي. دوی د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې واورېدلې، وروسته د هغې نه په نبی علیه الصلاة والسلام ایمان راوړه. په دې اکتفا ونه کړله بلکې واپس خپل قوم ته لاړه او هغوی ته دعوت شروع کړه. نبی علیه الصلاة والسلام نه دین زده کړه، خپل قوم ته دعوت شروع کړه. د دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو چې مکې ته داخل شي. زید ابن حارثه چې د نبی علیه الصلاة والسلام خادم و، خدمتګار و، هغه ورته ویلي چې یا رسول الله دوی خو ستا د قتل اراده لري، ته څنګه دې ته مکې ته داخلیږي؟ ونو وروسته د هغې نه نبي علیه الصلاة والسلام یو د مکې چې کوم د سرداران نه یو مطعم ابن عدي ورته ویلي. مخکې موږ ویلي چې په عربو کې ځینې اخلاق موجود و چې یو د هغې اخلاقو نه چې یو چا به ورته پناه ویوړله نو هغه ته به یې پناه ورکوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته کس ولیږه چې زه تا ته پناه دروړم او ته ما چې زه د مکې شریفې نه د کعبې شریفې نه طواف وکړم، دې کې ما سره کومک. سره د دې چې هغه مشرک و مسلمان نه و، خو بیا هم یې خپلو زامنو ته هم امر وکړ، خپلې هم اسلحه راواخیستله او د نبي علیه الصلاة والسلام سره روان شو. کله چې ابو جهل په داسې حال کې ولیده نو ابو جهل ورته ویل چې ای ایمان دې راوړه. هغه ورته ویل چې نه، ایمان مې نه دی راوړی، خو رسول الله مانه پناه وغوښتله او ما ورته پناه ورکړله. نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د کعبې شریفې نه د هغه په پناه کې د مطعم ابن عدي په پناه کې طواف وکړ. د دې نه پس ابو جهل ورته ویلي چې تا ورته پناه ورکړي نو موږ ورته هم پناه ورکوو. نبی علیه الصلاة والسلام دعوت کوي. یوه شپه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه اوده ومه. په دې وخت کې ما ته جبریل امین راغی او زه راپاڅولم او ما ته یې ویلې چې او د هغه سره یو حیوان و چې هغې ته براق ویلی شي، سپین رنګی دی، دا ډېر تیز دی، د انبیاو دپاره دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د ځان سره واخیسته او لاړه مسجد اقصی ته. کله چې مسجد اقصی ته لاړل نو په مسجد اقصی کې نبی علیه الصلاة والسلام مونځ وکړه په امامت د نبی علیه الصلاة والسلام. الله رب العالمین ورته نور انبیا هم راوستل او په هغوی باندې جامه ورکړله. د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو لوښی راوړلی شو چې په هغې کې شودې ایښې وي، بل لوښی ورته راوړلی شو چې په هغې کې شراب و. نبی علیه الصلاة والسلام د شودو لوښی غوره کړه او هغې وڅښلي. نو جبریل علیه الصلاة والسلام ورته ویلي که چېرته دې د شرابو لوښی اخیستی و نو ستا امت په تا باندې به ډېرو کمو خلکو ایمان راوړی و، خو دا چې شودې دې راواخیستي نو دا د فطري دغه دی چې
شراب انسان بده غني او شودي خوخی، نو الله رب العالمین بستا امت ډیر امت ته هدایت وکي. الله رب العالمین په قران کریم کې دا واقعه داسي بیانوي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله رب العالمین وی پاکی ده غزات لرا چې خپل بنده بوته د مسجد حرام نه چې مکې مکرمه نه تر مسجد اقصا پورې، هغه چې مونږ الله رب العالمین وی شاوخوا د هغې برکت نازل کړی و او هغه برکت الله رب العالمین په فصلونو کې ګرځولی و. د دې وجې نه چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپلې د قدرت نښې او علامې وښیو. یقینا الله رب العالمین اوریدونکی او لیدونکی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د اقصا نه پاس همداسې د جبرائیل امین په ملګرتیا باندې اسمانونو ته وخوته. چې هر اسمان ته به خطه، نو ملایک به ورنه پوښتنه کوله جبرائیل امین نه چې ته څوک یې؟ نو هغې به ورته ویل زه جبرائیل امین یم. هر ملایک چې دي دا د هر اسمان چې دي دا داسې ملایک پې مقرر دي چې هغه د هغې حفاظت کې او حفاظت کوونکي ملایک دي. نو هغې به ورته ویل چې بل سره څوک دی؟ وایي ما سره خو محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو بعد د هغې نه به ورته دروازه خلاصه کړله. کله چې اول اسمان ته لاړل، ادم علیه الصلاة والسلام په دغه اسمان کې ولیده. نو ادم علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلي اهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، ځکه ټول اولاده او انسانان د ادم علیه الصلاة والسلام اولاده د ټول انسانان. نو ادم علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام باندې هغه ته خوشحاله شو چې هغې ولیده او ورته یې چې ښه راغلاست درته ویم. د هغې نه ادم علیه الصلاة والسلام داسې و چې کوم دا روحونه انسانان مړه کېږي نو دا روح هلته خیږي. کله به چې داسې روح ولیده چې هغه به جنتي و، نو ادم علیه الصلاة والسلام به خوشحاله شو. او کله به چې داسې روح ولیده چې هغه جهنم ته ځي، نو ادم علیه الصلاة والسلام به په دې باندې خفه شو او په ژړا به شو. د هغې نه پس نبی علیه الصلاة والسلام دویم اسمان ته وخته. په هغې کې عیسی علیه الصلاة والسلام دغه رنګ یحیی علیه الصلاة والسلام د هغوی سره ملاقات وشو. په هغوی باندې هم سلام واچو، جبرائیل امین ورته معرفي کړل او دغه رنګې هغوی ورته ویلې چې مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. هغوی ورته ویلې چې موږ درته ښه راغلاست ویو چې زموږ د انبیاو ورور او دغه رنګې نیک نبي د آخر زمانې پیغمبر. د هغې نه وروسته دریم اسمان ته وخته. په هغې کې د یوسف علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. د هغې نه پس څلورم اسمان ته وخته. د ادریس علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. دغه رنګې پنځم اسمان ته وخته. په هغې ځای کې د هارون علیه الصلاة والسلام او د هغه سره ملاقات وشو. دغه رنګې شپږم اسمان ته وخته. هغې کې موسی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. په موسی علیه الصلاة والسلام سلام واچو. د هغې نه پس روان شو. کله چې روان شو، نو موسی علیه الصلاة والسلام په ژړا شو. پوښتنه ورنه وشوه چې ته ولې ژاړې؟ نو موسی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې دا کس چې نبی علیه الصلاة والسلام دی دا د ما نه وروسته لېږلی شوی دی او حال دا چې د ده تابعین به ډېر جنت ته داخلېږي. د هغې نه پس داسې اووم اسمان ته وخته. په اووم اسمان کې یو سړی ولیده چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د شکل کې ډېر ورته او دغه رنګې هلته بیت المعمور ته تکیه وارې وه. نو چې کله جبرائیل امین ورته معرفي کړه چې دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی، نبی علیه الصلاة والسلام ورغې. نبی علیه الصلاة والسلام او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام مشابهت ډېر زیات لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي دي. دا کور د ملایکو د عبادت ځای دی، لکه څنګه چې انسانان ته په ځمکه کې د کعبه شریفه د عبادت ځای دی، دغه رنګې په اسمانونو کې د عبادت ځای دغه بیت المعمور دی. او دې ته په حدیث شریف کې راځي چې هره ورځ 80,000 ملایکې داخلېږي، خو بیا دا ملایکې دوباره وخت نه پیدا کوي چې دوباره دې ته داخل شي. بله ورځ ورته 80,000 نورې، بله ورځ ورته 80,000 نورې. د الله رب العالمین مخلوقات او د دې حساب یوازې الله ته معلوم دی، بل چاته نه دی معلوم. تر دې چې نبی علیه الصلاة والسلام سدرة المنتهى ته وخته. د اوم اسمان نه بره بیا د بیرې ونه ده سدرة المنتهى ورته، چې دې نه نور مخلوقات چې کوم دي هغه بره نشي ختلی. دې کې الله رب العالمین د نبی علیه الصلاة والسلام سره خبرې وکړلې او دغه رنګې په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام د جبرائیل امین په خپل اصلي شکل کې ولیده، لکه څنګه چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې وایي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الله رب العالمین وایي
دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ دویم ځلي هم جبرائیل امین وښود خپل اصلي شکل کې، او هغه د دغې ونې سره عندها جنة المأوى، او د دې سره جنت د دغه کوم انسانان به چې داخليږي دغه ځکه الله رب العالمین دغه جنت جوړ کړی دی. د دې وروسته نبی علیه الصلاة والسلام سره الله رب العالمین بغیر د ملائکه نه خبرې وکړلې. نبی علیه الصلاة والسلام باندې الله رب العالمین 50 منځونه فرض کړ. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو. دا ورونو د لمانځه د اهمیت د وجې نه چې کله نور عبادت الله رب العالمین فرض کول نو په ځمکه کې فرض کړ، او کله چې لمونځ فرض کاوه نو الله رب العالمین د جبرائیل امین ته امر وکړ. نبی علیه الصلاة والسلام د الله رب العالمین په امر الته وخېږه او الله رب العالمین ورته ویل چې ستا په امت ما 50 منځونه فرض کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو تر دې چې بیرته شپږم اسمان ته راغی د جبرائیل امین په ملګرتیا باندې، چې دې وخت کې بیا موسی علیه الصلاة والسلام سره مخامخ شو. موسی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې الله رب العالمین در باندې څه فرض کړ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې الله رب العالمین زما په امت باندې 50 منځونه فرض کړ. موسی علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې ویلي چې ستا امت د دې طاقت نه لري، ورشه د الله رب العالمین نه دا وغواړه چې الله رب العالمین تا ته په دې کې تخفیف راولي. نبی علیه الصلاة والسلام لاړ، الله رب العالمین یې غوښتنه وکړله چې زما په امت باندې دا لمونځونه کم کړه. الله رب العالمین 13 منځونه ایسته کړه، 40 منځونه شو. چې بیا موسی علیه الصلاة والسلام ته راغی، هغې ورته ویلي چې ستا امت د دې طاقت نه لري، یعنې په 40 ساعتونو کې 40 منځونه. نو چې بیا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ته لاړ او هغه نه سوال وکړ چې په دغه امت باندې تخفیف راولي، تر دې چې دغه مونځ 15 منځونو ته راورسېده چې دا اوس موږ او تاسې کوو 15 ټیمه لمونځ دی. کله چې دې ته راورسېده نو موسی علیه الصلاة والسلام بیا ورته ویل چې د الله رب العالمین نه تخفیف وغواړه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې نور ما ته د الله نه حیا راغله او همدا به زما په امت باندې فرض. د دې وروسته الله رب العالمین امدا حکم په دې انسانانو باندې جاری ک او دغه لمونځ ثواب د 50 منځونو وګرځاو. هر نیکی دا یو په لسه باندې الله رب العالمین اجر او ثواب ورته ورکوي. لکه څنګه چې الله رب العالمین وایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله رب العالمین وایي دغه لمونځ په مؤمنانو باندې فرض دی وخت په وخت باندې. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام واپس مکې ته راغی، کعبې شریفې سره ناست، ابو جهل ولیده. ابو جهل ورته څنګه په سوچ کې ناستی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې الله رب العالمین په ما باندې نن شپه تیره شپه زه د دې نه مسجد اقصی ته او د هغې نه اسمانونو ته وخېژولم. نو کله چې ابو جهل دا خبرې واورېدلې نو هغه ویل چې اوس د دې وخت دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام پسې ټوکې وکړو. نو لاړ او دا خلک یې راټول کړ. وی نبی علیه الصلاة والسلام به مخکې ویل چې ما ته وحی راځي، اوس وایي چې زه یوه شپه کې بیت المقدس ته تللی مسجد اقصی ته، او د هغې ته دوی ته معلوماتو چې تقریبا تګ ورته د یوې میاشتې په اندازه یو عادي قافلې وخت اخیسته. نو هغه ته یې وویل چې ته څنګه په یو میاشت کې هلته تللی؟ نو دا خلک راټول شو. د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې کله دا خبرې واورېدلې نو هغوی نورم ټوکې او خپل چې کوم دا رشخانو هغه د دین پسې زیات کا ویل چې مخکې به دا دعوه کوله چې زه ما ته وحی راځي، اوس دا دعوه کوي چې زه مسجد اقصی ته تللی. محال دا چې خو موږ لیدلی دی چې هغه د میاشتې مزل دی. نو دې وخت کې دوی د نبي علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړله چې مسجد اقصی موږ ته بیان کړه. نبی علیه الصلاة والسلام وی الله رب العالمین دا پردې ایسته کړلې، مسجد اقصی ما ولیده لکه څنګه چې یو سړی په مسجد اقصی کې موجود وي او د هغې صفت ورته کوي. ځکه یو سړی چې یو ځای ته لاړ شي او بیا د شپې او د یو لږ وخت دپاره د هغې ټول صفات نشي ذکر کولی او نه هغه بیانولی شي او نه صحیح کولی شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغوی ته مسجد اقصی صفات بیان کړ. دغه رنګې په لاره کې یو قافله کتلې وه، ورته ویلې چې په لاره کې یوه قافله ده او را روانه ده، هغه ما ولیده، هغه په دې ورځ باندې را رسېږي. کله چې دا راغله نو دوی ولیده، دا دوی ته بالکل ثابته شوه چې دا د الله رب العالمین د طرفه حق پیغمبر دی. خو کوم چې کفارو د عناد د وجې نه ایمان نه راوړه او کوم چې مؤمنانو د هغوی ایمان نور هم محکم شو. نبی علیه الصلاة والسلام به د حج موسم کې خاصا دعوت کاوه د قبایلو ته. دعوت به عموما کاوه، خو په دې حج موسم کې به بیا قبیلې ته ورته او هغوی ته بیا دعوت کاوه. په دې کې
د نبوت 11 کال دی. د خزرج څخه خلک راغلي د مدینې نه چې مخکې نوم یثرب و. نو هغې کې څه خلک دي هغوی ته دعوت وکړه. نو هغوی چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام خبرې واورېدلې په هغې ایمان راوړه. بعد د هغې نه دوی لاړه. دغه رنګې راتلونکي کال ته چې د نبوت 12 کال شو دوی بیا راغلل او غوښتل چې نبی علیه الصلاة والسلام سره وګوري. په دې ځل یې غوښتل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته سره بیعت هم وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله. دوی 12 سړي په پټه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وکړ او د هغې سره په دین باندې بیعت وکړ چې موږ به د الله سره شرک نه کوو، زنا به نه کوو، دا به نه کوو، د اسلام کوم احکام چې دي دا په ځان باندې منو. د دې نه وروسته دوی لاړل چې دوی ته د اول بیعت وایي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یثرب د خلکو سره یا د مدینې د خلکو سره وکړه. د دې نه وروسته دوی سره نبی علیه الصلاة والسلام یو کس ولیږه چې مصعب ابن عمر رضی الله عنه چې مخکې د واقعه موږ ذکر کړې وه چې دا هغه صحابي و چې د ډېر مالدارو نه و، خو کله چې ایمان راوړه نو مور او کورنۍ د خپل کور نه وشاړه او بیا وروسته د فقراو صحابو نه و. نو د هغوی سره لاړه او هغه دعوت کوه په مدینه منوره کې او داسې یو کور پاتې نه شو چې هغې ته د اسلام خبره په هغې کې نه کېږي او هغې ته اسلام نه داخل شوی. او د ډېرو ښکلو واقعونه چې یو واقعه د سیرت کتابونو راوړې هغه دا چې یو ورځ مصعب ابن عمر رضی الله عنه دعوت کوي. دغه رنګې هغلته چې کله د کم کومک ورسره کوه او د هغه ځای کې اوسېده هغه اسعد ابن زراره نومېده. نو دا دواړه بتلل او دعوت به یې کوه. یو ورځ دا دواړه ناستې دعوت کوي. په دې وخت کې د قوم سردار راغی سعد ابن معاذ، دغه رنګې اسید ابن حذیر، دا دواړه راغله او یو بل ته یې ویلي چې دې دواړه څه شروع کړي دي په دې قوم کې، دوی ایمان نه راوړی. زمونږ دا کم چې کمزوري دي او کم بې عقله دي دا بېلارې کوي. نو د سعد ابن معاذ ویلې دی اسید ته چې ته لاړ شه او دا کم کس چې ورسره دی چې اسعد ابن زراره دی دا زما د ترور زوی دی. نو په دې خاطر ته دوی سره خبرې وکړه چې دلته نه راځي او دا خلک نه بېلارې کوي. کله چې دا ورغی هغوی ته یې ویلې چې تاسې ولې داسې کوئ چې دلته راځئ او نوي شیان هم راوړي دي، خلک بېلارې کوئ، د دین نه اړوئ، دا کارونه تاسې ولې کوئ؟ نو هغوی ورته ویلي چې راځئ کښېنئ زموږ خبره واورئ، که چېرته هم زموږ خبره خوښه شوه خوب یې منئ او که خبره هم خوښه نه شوه نو موږ به زه په خپله مخه ستاسې د قوم نه به لاړ شو. نو دی ورسره ومنله چې دا ښه خبره ده. چې کله اسید هغوی ته کېناسته او مصعب رضی الله عنه تلاوت شروع کړ قرآن کریم او دین ورته بیان کړ، الله رب العالمین یې زړه نرم کړ، ایمان یې راوړ. واپس راغی سعد ابن معاذ ته، هغه ورته چلو شو، هغوی ته دې څه ویلي؟ وایي ما خو ورته ویلې، هغوی زما خبره نه مني. هغه وایي چې دا سردار دې په خپله راشي. نو هغې نه وروسته سعد ابن معاذ په غوسه باندې ورغی او هغوی ته ورغی او ورته ویلي چې ګوره تاسې زموږ دغه کم کشران چې دام بېلارې کړل، کم چې ضعیفان دي هغوی ته مختلف قسمه له تمې خبرې کوئ، نو دا خلک هم زموږ بېلاره کړ، تاسې ولې داسې کوئ؟ ولې موږ نه پرېږدئ په ارامه؟ نو هغوی دواړه ورته ویلې چې ګوره زموږ خبره واوره، که چېرته دې خوښه شوه خو قبوله یې وکړي او که خوښه دې نه شو زه به په خپله مخه باندې. نو دا سعد ابن معاذ ورته کېناسته، د هغوی خبره اوري. مصعب رضی الله عنه تلاوت شروع کړ. چې کله قرآن کریم واورېده نو الله رب العالمین د زړه نرم کړ، هم اسلام راوړ. دا په بني عبدالاشهل ورته ویلې په دوی کې سردار. نو واپس دوی ته راغی، ورته ټول خپل قوم یې راټول کړ او ورته یې ویلې چې ګوره زه په تاسو کې سردار یم، زما رایه څنګه ده؟ هغه ټولو ورته ویلې چې ته خو د صحیح رایې خاوند په دې خاطر موږ سردار کړی او موږ ستا خبره منو. نو ده ورته ویل چې ګوره ټول په دغه اسلام دین کې داخل شئ. نو دا ټوله قبیله په یو دم باندې په اسلام کې قوم چې کوم داخل شو. تر دې چې په مدینه منوره کې د اسلام داسې خور شو چې د نبوت 13 کال شو. په دې کال باندې په مدینه منوره کې ډیر زیات مسلمانانو او غوښتل چې نبی علیه الصلاة والسلام سره بیعت وکړي او دغه سره وګوري. نو یوه ډله د هغوی نه راغله چې 1 سړي او 2 پکې زنانه هم وي. دوی راغله د نبوت 13 کال د حج په موسم کې
او په پټه د نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستل د مکې د مشرکین نه او د نبی علیه الصلاة والسلام سره بیعت وکړ. هغه ته یې ویلي چې موږ به دا دین خورو او د دین لپاره چې کوم بیعت و هغه وکړو. خو که چېرته موږ دا بیعت وکړو په دوی کې یو سړی و ابوالحیثم په نوم باندې او الله رب العالمین تا ظاهر کې او خلک په تا ایمان راوړي، نو آیا ته به بیا موږ سره پاتې کېږي که نه قوم ته به واپس ځي؟ ځکه زموږ اوس یهودو سره تعهدات دي چې کله موږ هغه ستا دپاره هغه تعهدات پرېږدو او بیا آینده ته موږ پرېږدي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې ویله چې زه د تاسې نه یم او تاسې زما ناستی، چې تاسې د چا سره صلح وي د هغه سره به زه صلح کوم او چې ستاسې د چا سره جنګ وي د هغوی سره به زما جنګ وي. په دې وخت کې یو شیطان دا خبره واورېدله او لاړه او چغې شروع کړلې، د مکې مشرکینو ته چغې شروع کړې چې ای قریشو تاسې راټول شئ، ستاسې په ضد باندې د جنګ بیعت وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې زه به تا ته ای شیطانه زه به تا ته فارغ شم بیا به ستا سره ګورم. بعد د هغې نه د یثرب چې وروسته بیا مدینه په نوم کېښوده د مدینې منورې خلک خواره شو او په دې طریقه باندې د بیعة العقبة الکبرا چې ورته وایي یا ثانیه دویمه چې ورته وایي نو دا هم په دغې باندې وشوه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.